ناظرین د حقوق باره کې داسې بیان پکار دی. راځئ چې وګورو. موږ له چې څومره امن جرګې ده، زما د امن جرګې سره لښکر ولاړ دی، نن رور خور سره په عدالت کې ولاړ دی، نن مور د زوی سره په عدالت کې ولاړه ده، نن خورۍ د ماما سره په عدالت کې ولاړ دی. د ماما زوی چې ماما جیب وګرئ که پرې تمه پیدا شي، ماما د خور په حق باندې سینه اچولې ده لکه د ښامار ور باندې ناست دی. مونځونه هم کوي، اودسونه هم کوي، بانګونه هم وایي، بډې هم وایي، حجونه هم کوي، عمرې هم کوي. ریاض الجنت کې مې دومره نفل کړي. دا ولې د خور مې خیرات دی چې ته دې وایې د لور خور حق ماما دې خورۍ له نه ورکوي. چې کله خور ترې مطالبه وکړي ورته وایي که ته دې بیا کور ته رالې، موږ د پښتو په روایاتو کې وایو، نو بیا به زما مخ نه ګورې. زما دې په خدای قسم یې ای ماما جانه، ای وروره، چې خور ته حق نه ورکړې ستا د مخ ته کتونه خنځیر هم پناه غواړم. ته منې او که نه منې؟ عبدالله ابن ابی به د نبي علیه السلام په صحبت کې ناست و، جهنم یې ټکانه ده. کنعان د نوح علیه السلام زوی و، خو چې کله یې ورته وویل چې ایمان راوړه په زوی کښتۍ ته راخېږه، نه راختو چې ډوبېده، نو شفقت پرې دري غالب شو. د الله نه سوال کوي چې ای رب کریمه د ما بچي ده پناه ورکړه، د ما بچی بچ کا. الله وله وایي لا عاصم اليوم، نن د بچي کور نشته، انه عمل غیر صالح، انه ليس من اهلک. دا ستا د حل نه دی، دا عمل د صالحینو نه دی.